دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړمه خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړم او هغه یوې هم راته ځان نه سم میړه جوړ کړی نو څه کې یو میړه د پاسه بل میړه وکړمه هغه وخت لاړو چې به مونږ ویل چې نه پوهېږي اوس دا واړه دومره پاخه دي په هر څه پوهېږي او ما ته په خیال باندې جانانه میسیجونه کوه زما بچي په انګریزۍ زما نه ښه پوهېږي هغې کوټه باندې څادر وخوځو زما یې دلته کې ځیګر وخوځو او چې مې اظهار ورته د مینې وکړو هغې د غوا په شانې سر وخوځو کور کې دننه وي که بار ولاړ وي خو تصور کې راته یار ولاړ وي او د مخکې صف نه ځکه وروستو لاړم ما ویل کېدی شي دې کې پلار ولاړ وي ما ویلې راشه څه ناسه واخله ما نه زما د مینې زړه واخله نو هغې ویل زړه دې زه په توپ ولم ما له یو څو بورې اوړه واخله تا سره په ور کې جوړ تازه کې پاتې شوی دی او زړه مې ستا د کور په دروازه کې پاتې شوی دی او نن مې یوه ښکلې جینۍ ولیده چې تله پکې زړه رانه د صدر په مزده کې پاتې شوی دی او څنګه به د پلار زما رښتې نه اوس انکار وکړي ما سره یو ځای پسې روزه کې پاتې شوی دی چې په اتم کې اته ځله فیل شوم نو مور مې ویلې نور سکول مه وایه هسې نه دماغ دې کار پرېږدی دي ملنګ ویل خیر راکړه روپۍ مې ورکړه نو هغه ویل زه به درله لس درکړمه خو لکه دا خوله داسې کوپی کوپی شاعر چې کله په جذبه کې راشي نو خپل جانان ته ټول جهان لوګي کی ته به وې دا جوړېده د پلار دی چا راته ویل اکسیډنټ شوی دی دوه پکې مړه دي هغې هېڅ هم نه وي یو پکې خوږ دی هغه چغې وایي ناوخته رالمه نو ښځې مې ویل خالي زانګوله جوټې مه ورکوه ماشوم خو خوار شي دا دی ما سره دی تېشته چې زړه مې تېنه ډېر دغه و خو هغې چې ما ته نن دغه وویلو نو دا زړه مې بیا داسې دغه یوسف په منډه شیربانو له رالو ویلې تا له مې وسې وویشته نو هغې ویل غر شي زمونږ خره دې مړه کړه